د ټولو نه اول چې سړی مونځ کوي نو الله اکبر به وایي. الله اکبر معنا دا ده الله تعالی اکبر ډیر لوی دی. الله تعالی اکبر ډیر لوی دی. الله اکبر نرستو دا دعا ویل سبحانك اللهم سبحانك پاکیت اللهم اے الله وبحمدك او ټول صفاتنا تعالی ردی د کمال وتبارك اسمك وتبارك برکت دے اسمك نمستا وتعالى اولوی دے جدك شانستا ولا اله ونشته دے حقدار د بندگی غیرک سواستانا. سبحانك اللهم یا دا دعاویل او یا یو بل دعا دا یا داویل چی کوم یو وی سیده خود ترجمه واری اللهم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللهم اے اللہ باعد جدائی او لروال راولا بینی زما پا منز کی و بین خطایا و زما د گناہنو منز کی بینی پا منز زما و بین او پا منز خطایا زما د گناہنو کی کما باعدتا لک سنگ چی تال روال راوستے بین المشرق پا منز د مشرق والمغرب او د مغرب کی. اللهم اے اللہ نقنی پاکڑما من الخطایا د گناہنونا کما ينقى الثوب کما لک سنگچی ينقى پاک ولشی الثوب الابيض جامس بنا من الدنس دخرنا. اللهم اے اللہ اغسل خطایا ووینزی گناہن زما بالماء پوبو والثلج او پوارا والبرد او پگلی. نو دی دوارو دعاگانو کی دا الله اکبر نرستو او د سور فاتحین مخ کی چی ار دعا چا اویلا نو دوار سیری. بیا د سبحانک اللهم نرستو اعوذ بالله نو اغیم ترجمه وری اعوذ پناغوارم بالله پا اللہ تعالی من الشیطان د شیطان الرجیم رٹل شوینام. بسم اللہ بسم شروع کوم پنم اللہ دا اللہ تعالی الرحمن چی دیر مہربان دے الرحیم و رحم کون کے دے. بیا سور فاتحہ و یو سورت نو سور فاتحہ الحمد طول صفتنا دا کمال للہ خاص اللہ لردی رب العالمین رب چی پروردگار دے پالنا کون کے دے العالمین دا طول مخلوقات و دا طول عالمونو الرحمن دا سے اللہ چی عام مہربان دے دیر مہربان دے الرحیم خاص رحم کون کے دے مالکی بادشاہ دے یوم الدین دا ورز دا بدلے یوم الدین دا قیامت رز. ایاک نعبدو ایاک خاصتا نعبدو بندگی کومون و ایاک او خاصتانا نستعین مدد غارو اهدنا او خایمونتا الصراط المستقیم الصراط لارا المستقیم سمام صراط الذین لاردها کسانو انعمتا چتا انعام کڑے علیہم پاغوی غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب او ندی غضب کڑے شوی علیہم پاغوی بانی ندی غضب کڑے شوی پاغوی بانی غضب نا مراد دا اللہ طرف غصہ پی ندا شوی ولدالین او نا گمراہان دی. آمین اے اللہ دا دعا زما قبول کی آمین مانا دا اے اللہ دا دعا زما قبول کی. نو بیا بسم اللہ ہوئے سورہ فاتحین چی فارغ شی بسم اللہ بسم اللہ شروع کوم پنوم دا اللہ تعالی الرحمانی چی دیر مہربان دے الرحیم و رحم کون کے دے. بیا یو صورت ویل چی ہر صورت وی خوزد یو صورت ترجمہ بوکو قل اوہ اے پیغمبرا هو اللہ حق اللہ تعالی احد یو دے اللہ تعالی یو ذات دے اللہ تعالی الصمد بے حاجت دے بے نیاز دے. صمد مانا چاہتے حاجت نشتا
لم یلد نه څوک زیږولی دی ولم یولد او نه زیږولی شوی دی نه د چا نه پیدا دی او نه د ده نه څوک پیدا دی ولم یکن له ولم یکن او نشتا له دلرا کفوا برابر احد هیڅوک د الله برابر نشتا نو بیا د صورت نه رستو الله اکبر به بیا ووی الله اکبر الله تعالی ډیر لوی دی بیا درې ځل سبحان ربی العظیم سبحان پاکی بیانوم ربی رب زما لرا العظیم چې ډیر لوی دی سبحان ربی العظیم پاکی بیانوم رب زما لرا چې ډیر لوی دی د سبحان ربی العظیم نه علاوه ډېرې دعاګانې شته اکثره مسلمانان صرف همدا وایي نورې دعاګانې هم زده کول پکار دي لکه سبوح قدوس رب الملائکة والروح دا دعا ویل سبوح معنا دا ډېر پاک دی قدوس لوی شان والا دی رب الملائکة پروردگار دی د فرشتو والروح او د جبرائیل یو بل دعا بم نبی علیہ السلام ویلا لکه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك پاکی بیانوم تعالی را اللهم اے الله ربنا چې رب اے زمونږ ربا وبحمدك او ټول صفاتنا تعالی رنی اللهم اغفر لي الله ما تبخنو کې یا دا دعا ویل نو سبحان ربی العظیم ویل دا خو لازم دی دا بخامخه ویل دا نور دعاګانې که چا وویله ښه کار دی او په کار د موږ مسلمانان دا دعاګانې زده کو که یې ونه ویله نو رکوع یې صحیح ده بیا چې رکوع نه راپورته کېږي سمع الله لمن حمیده سمع الله سمع واورد الله تعالی لمن د هغه چا حمیده چې د هغه صفت کوي واورد معنا قبلوي الله تعالی دیو جن علما داسې ترجمه کوي سمع الله قبلوي الله تعالی لمن د هغه چا حمیده چې د الله صفت کوي څوک چې د الله صفت کوي الله قبلوي نو سمع الله واوردو یا قبلوي الله تعالی لمن د هغه چا حمیده چې د هغه صفت کوي د الله صفت کوي بيد سمع الله لمن حمدن رستو دا دعا ویل اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه معنا دا چې کله رکوع نه سړی پورته شي سمع الله لمن حمده وی دا دعا اللهم اے الله ربنا اے زمونږ ربا ولك الحمد خاص تعالی رده الحمد ټول صفاتونه د کمال ټول استاینه حمدن صفتنا کثیرا ډیر طیبا پاک مبارکا فیه برکت والا مبارک بیا به سجده ته ځي سجده کې الله اکبر بیا به وایي چې کله سجده ته ځي الله اکبر الله تعالی ډیر لوی دی سجده کې درې ځل سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی معنا ده سبحان پاکی دا ربی یا رب زما لرا الاعلی چې ډیر اوچت دی زما رب بیا د سبحان ربی الاعلی رستو دا دعاګانې بم نبی علیہ السلام ویلا او په کار دا د مسلمانان دا بعضې دعاګانې زده کړي لکه یوه دعا ده اللهم اغفر لي ای الله اغفر لي بخنه وکې ماته ما وبخې د څه شي بخنه ذنبي زما د ګناهونو کله د ټولو دقه د وړو ګناهونو وجله او غټه واوله اولنی ګناهونه واخره او رستنی وسره او پټ وعلانیته او ښکارا دا دعا به نبی علیہ السلام ویلا یا دا دعا سبحانك اللهم پاکی بیانوم تعالی را ای الله ربنا ای رب زمونږه وبحمدک او ټول صفتونه د کمال تعالی رہی اللهم ای الله اغفر لي ما تبخنو کې ای الله ما تبخنو کې نو دا دو دعاګانې مختصرا مونږ ویل نورم ډېرې دعاګانې دي بیا چې سجدې نه راپورته شي بیا الله اکبر او دا الله اکبر نه رستو د دو سجدو ترمنځ دا دعا ویل رب اغفر لي رب اغفر لي رب ای رب زما اغفر لي ما تبخنو کې یا دا وړه دعا ویل رب اغفر لي رب اغفر لي او یا یو بل دعا به نبی علیہ السلام ویلا اللهم اغفر لي الله ما تبخنو کې ورحمني او رحم وکړه پما وحدنی او هدایت وکړې ماته وجبرنی کمې پوره کړې زما وعافنی او روغ لرې ما یعنی روغ صحت راکې ورزقنی رزق راکړې ماته ورفعنی او اوچت کړې ما یا دا دعا
بیا به التحیت لله د هغې ترجمه مزده کوي کله چې تشهد کې سړی ناست وي نو معنا دا د التحیات لله التحیات ټولې پیشکشین لله الله لري یعنی ټول عبادتونه الله لري والصلوات او منځونه والطیبات او پاک څیزونه بعض علما ترجمه کوي قولی او فعلی خو لفظي ترجمه زده کوي التحیات ټول پیشکشین لله الله لري والصلوات او منځونه الله لري والطیبات او پاک څیزونه السلام علیکا سلام دی پتا باندې ایها الرسول اے نبی ایها النبی اے نبی ورحمت الله او رحمتنا د الله دی وبرکاته او برکتنا د الله السلام علینا سلام دی په موږ باندې وعلى عباد الله او په بندگانو د الله تعالی الصالحین چې نیکان دي اشهدو زگواهیکم ان د دې لا اله چې نشتا لایق د بندګۍ حقدار د بندګۍ الا الله مگر الله تعالی واشهد او زگواهیکم ان محمدن د دې چې محمد صلی الله علیه وسلم عبده د الله تعالی بنده دی ورسوله او دغه پیغمبر دی بیا د تحیت نرستو درود شریفه اللهم صل على محمد اللهم اے الله صلی ترحم وکي على محمد فمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد او پکورنی د محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت كما لك څنګه چې صليت ترحم کړو على ابراهيم په ابراهيم عليه السلام باندې وعلى آل ابراهيم او پکورنی د ابراهيم عليه السلام انك بشکت چی اے ربا حمید استایل شوی مجید لوی شان والای حمید استایل شوی ستا صفاتونه ډیر کیږي او صفاتونه دي شوی دي او د صفاتونو حقداري مجید د لوی شان والای بیا چې دا اللهم صلی و به اللهم بارک و اللهم اے الله بارک برکت نازل کړه على محمد فمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وپکورنی د محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت لك څنګه چې تا برکت نازل کړو على ابراهيم په ابراهيم عليه السلام وعلى آل ابراهيم او په هغه کورنی د ابراهيم عليه السلام انك بشکت چې حمید استایل شوی مجید لوی شان والای بیا درود شریف نرستو نبی علیہ السلام وای چې دعاګانې وای یو دعا خو مونږ او تاسو ټول وایو دا غي ترجمه او یو ور سره بیا بل وایو ایو دعا غدا ده اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه اللهم يا الله ربنا اے رب زمونږه آتنا راکړې مونږ ته په دنیا په دنیا کې حسنه نیکی او نعمت خشوند را تراکه وفي الاخره او په آخرت کې حسنه نیکی او جنت وقنا او وسعت مونږه عذاب النار د عذاب د ورنا د عذاب د ورنا د عذاب د جهنم نه یو دا دعا ده د دین علاوه نبی علیہ السلام نور دعاګانې ویل لکه یو دعا ده اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب الجهنم اللهم يا الله اني يقينا سچما اعوذ پنا غړم بك پتا سرا من عذاب القبر د عذاب د قبرنا ومن عذاب جهنم او د عذاب د دوزخنا ومن فتنه المحيا او د فتنو او امتحانونو د ژوندنا والممات او د مرګنا ومن شر فتنه المسيح الدجال او د شر او د ضرر د فتنه المسيح الدجال د مسيح الدجالنا دا دعا یاویل نو دا ټولي دعاګانې دا ثابت دي دا غین رستو بیا سلام ګرځول سلام ترجمه مزده کوي السلام علیکم ورحمت الله السلام سلام دیوی علیکم پتا سبحانه ورحمت الله او د الله تعالی رحمتنا السلام علیکم ورحمت الله یو طرف ته او بل طرف ته دوانو طرف ته سلام د اړول خودی ته ورته اکثر مسلمانان دا دغه تپوسم کوي مونږ او تاسو عام پښتانه ورته لوی الحمد وای قنوت وتر کې چې کوم دعا ویل کېږي په وترو کې چې دعا ویل کېږي دوه قسمه دعاګانې راغلي یو دعا عام مونږ او تاسو ته زده راغدا ده اللهم انا نستعينك ونستغفرك
اے الله انا یقینا مونږه نستعینک مدد غواړو تانا ونستغفرک او بخنه غواړو تانا ونؤمن او ایمان لرو بک پتا ونتوکل او توکل کو علیک پتا ونثني عليك او ثنا وایو پتا باندې یا ثنا وایو استا اے ربا الخير ورثنا ونشكرك استا شکر ادا کو ولا نكفرك او ناشکرین کو استا ونخلع او لریکیگو ونترك او پریگدو من هغه سوک یفجرک چې نافرمانی کوي استا سوک چې ستا نافرمانی کوي دغه نه لریزو او هغه پریدو اللهم اے اللہ ایاک نعبدو خاص تا بندگی کو ولک نصلی و خاص تا لپار منز کو ونسجد و سجد کو و الیک نسع و خاص تا نسع مندو ہو ونحفد او تندی او جلتی کو ونرجو رحمتک نرجو امید لرو رحمتک استاد رحمت ونخشى او وریگو عذابک استاد عذابنا ان عذابک بشک عذاب ستا بالکفار پا کافرانو پوری ملحقن پیوست کی دن کے دے یا دا دعا ویل پا قنوت وطر کی یوائی و بل دعا را اللهم اهدنی فی من هدیت اللهم اے اللہ اهدنی ہدایت وکڑے ماتا فی من پہا کسانو کی ہدیتا چتا ورطا ہدایت کڑے وعافنی او عافیت راکڑے ماتا فی من پہا کسانو کی عافیتا چتا ورطا عافیت ورکڑے دے وتولنی ما خپل دوست کړی اے الله فی من پهغه کسانو کې تولیتا چې تا خپل دوستان کړی دي وبارک لی او برکت واچوي لی ما ته فیما پهغه سکی اعطیتا چې تا را کړی دي وقینی او وساتما شر ما قضیتا د شر د هغه څه چې تا یې فیصله کړی ده فإنك بشکت چی تقضی فیصله کوي ولا يقضى فیصله نشی کیده علیک استا په خلاف انه بشک لا يذل نذل لکی نخواریږي من هغه څوک والیتا چې تور سره دوستی کې ولا يعز او نعزت من کیږي من هغه څوک عادیتا چې تور سره دشمنی کې تبارک ربنا برکت والی اے پروردگار زمونگا وتعالیت او چتیت اے ربا نو دا مختصر ترجمه شو د منز او دارنگی د قنوت وتر په وترو کې چې کوم دعا ویل کیږي او الحمدلله په دې منز په دې لفظي ترجمه باندې مونږ دا وړو کې کتاب دا برابر کړی دی د منز لفظي ترجمه دا به ان شاء الله په پی ډی اف کې به هم شیر کو او کله چا په کارو رابطه دی بیا هم وکي د منز لفظي ترجمه ټکی په ټکی او روانه ترجمه دا ته وګورئ چې په بریکټ کې بند کړی دا مختصر او خولي د هر لفظ خپل تحت لفظي ترجمه او دارنګي روانه ترجمه الله رب العالمین دې زمونږ استاد سو منځونه صحیح کی او رب العالمین دې په خپل دربار کې زمونږ د منځونه قبول کی آمین یا رب العالمین وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين